سلامونه جوړ په خیر هیله لرم ښه اوسئ خوږو لیدونکو راځئ نن زو د داسې یو کس کلیزه لمانځو چې هغه له موږ سره نږدې نه دی خو موږ غواړو زه غواړم چې د هغه کلیزه ولمانځم تاسو هم راسره پاتې شئ او د کلیزې مراسم راسره ښایسته کړئ او ننداره یې کړئ نو اوس راځئ ځو اول به چیرته ځو لاړ به شو د کیک د اخیستو ښه نو ملګرو دلته هم راغلو ایچ پي کې ته چې کیک واخلو د کیک فرمایش ورکړو زه غواړم کوچنی کیک واخلم ځکه زه ځان ته یم نو نور څوک راسره نشته چې هغه کیک بیا وخوري دا هم تاسو کیکونه ګورئ نوی فرمایش ورکوو چې جوړ یې کړي موږ ته نو موږ کله چې وویل چې موږ ته د غومره اندازه او دغسې کیک جوړ کړئ فرمایش مو ورکړو جوړول او دلته یې هم موږ ته په جوړې کو په یخچال کې کېښودله دغه یوه ککوي کیک ده نو کیک چې مو واخیستله راغلو کور ته او نور کیک به هم تاسو وګورئ چې د چا کلیزه ده او د چا نوم پکې لیکل شوي ده نور څه مې اخیستی ده ډېر ساده کلیزې مراسم ورته لمانځم ځکه ما سره هېڅوک هم نشته مخکې مې هم وویل یوازې زه یم نو دلته به واخلمه تاسو ته وښیمه زړه پوکڼۍ مې اخیستی او همدارنګه شمې چې د قلب والا ده او سپین پوکڼۍ ده او دا هم کیک د ایچ پي کای څخه نو څه به کوو د دې نه بعد لاړ به شو کیک به وګورئ خو نه کیک تاسو ته نه ښیم چې د چا نوم پکې لیکل شوي ده پوکڼۍ به خلاصې کوو او پوکڼۍ به وپړسوو بیا بعد له هغه نه چې هر څه مې جوړ کړو ځان مې اماده کړو تاسو به بیا وګورئ چې د چا کلیزه لمانځو او هغه نشته زموږ ترمنځ نو زه سم ستړې شوې یم دا دومره پوکڼۍ مې وپړسوله هېڅوک راسره نشته دی چې پوکڼۍ مې راسره وپړسوي د چا کلیزه چې لمانځو هغه خو نشته موږ سره نو تاسو پوهېږئ دا پوکڼۍ ولې ګډېږي تاسو به حیران شئ چې دا پوکڼۍ خپله ولې ګډېږي همداسې نه ده یو ټپه به ووایم چې وایي خدای که مې لالی راکړو او لږې پیسهداره کړم خدای که مې لالی راکړو لږې پیسهداره کړم غمو تا به ګډ کړمه ګډا ته به دې کښېنمه لکه د دې پوکڼو غوندې چې هر یوه دغسې ګډېدله ما چې اول ولیدله ما ته ډېر خوند راکړله ځکه پاس پکې لګېدلې ده او زه چې پوکڼۍ پړسوم او خوشي کومه یې کوټه کې هغه خپله په ګډا راځي نو اوس به تاسو ته کیک هم وښیم تاسو وګورئ د چا نوم لیکل شوی مو کتله بیا مو هم ونه کته د چا نوم لیکل شوی راځئ ستاسو سره نه ځوروم او وګورم آریا هپي برډې د آریا کلیزه ده تاسو به وایئ چې آریا څوک دا چې حیایي کلیزه لمانځي هغه هم د آریا په نه موجودیت کې چې هغه وجود دلته تر څنګ مو نشته دی او موږ یې کلیزه لمانځو نو تاسو به هم حیران شئ نو تاسو به وګورئ او واورئ چې د آریا کلیزه زه ولې لمانځمه جهان ټوله دیوال دیوال دی زه ناهیل شم که نشم ناممکنه پکې مثال دی زه ناهیل شم که نشم ښه تاسو ته مې یو ښایسته ترنم هم وکړو په دې هیله چې غږ مې تاسو باندې بد نه وي لګېدلی کوټه هم تیاره شو همدارنګه کیک هم تیار شو زه به هم ځان تیار کړم کلمې مې واغوندم او تاسو له ما سره د خپرونې تر پایو شیبو پاتې شئ څنګه جوړه مې کړې اوس به ځان هم اماده کړمه د کلیزې د لمانځلو لپاره خیر د چا په نه شتون کې به هم کلیزه ولمانځو
خو ځان خو به ښایسته کوو که نه، ځکه ژوند چې ده باید د ځان لپاره وکړو. ځینې وخت د نورو لپاره باید ژوند ولمانځو، خو ژوند باید د ځان لپاره وکړو. ځینې کسان ډېر ارزښتمن وي، باید ژوند ورته ولمانځو. تاسې ټول به فکر وکړئ چې حیا ولې دغسې تیاري نیولې ده او ولې کیک راوړې ده او ولې پوکڼۍ پر سر ولې کوټه اماده کوي، د چا برډې دی. نو تاسو دلته نوم هم ولیدله چې د چا برډې دی. نو تاسو ووایئ چې آیا تاسو کوم نوم چې مو ولیدله دا کس پېژنئ او که نه. کیدای شي زما میډیا کې تاسو لیدلی وي چې دا نوم همیشه انسان حتما داسې یو څوک ولري چې هغه لپاره ژوند عادي ولمانځي خو ویې لمانځي. راځئ ژوند همیشه ډېر عادي ولمانځو خو باید ویې لمانځو. د دې لپاره چې ژوند د لمانځلو لپاره ده، ژوند د کولو لپاره ده، ژوند د پرېښودلو لپاره نه ده. ژوند به مونږ پرېږدي، خو تر څو چې ژوند مونږ پرېږدي باید تر هغه پورې مونږ ژوند وکړو. نن نو ما سره لیټر هم شته دی، راځو دا شمې لګوو او د داسې یو کس کلیزه لمانځو چې شتون نه لري. البته دا له مونږ سره شتون نه لري، شتون لري خو زموږ تر څنګ نشته دی. که تاسو هم غواړئ د چا لپاره خوشحالي ورکړئ، ژوند ولمانځئ، ضرورت ډېرو پیسو ته نه ده، ضرورت ډېر شانداره مراسمو لپاره نه ده، ضرورت د زړه مینې لپاره ده. نو باید د زړه په مینه ژوند ولمانځل شي، ډېر عادي ولمانځل شي خو ولمانځل شي. نو راځو موږ به شمې هم ولګوو او تاسو ته به ورو ورو ووایم چې د چا کلیزه. زما کلیزه نه ده، د بل چا کلیزه ده، زه یې ورته لمانځم. هغه بل پیټرک اور مې اخیستله خو دا ما غوره وګڼله چې زه خپله باید وکومه او خاموشه شي. هغه خپله څوک نشي پوکولی. نو تاسو پوهېږئ چې قلبکې ده، قلب ده، زړه ده او دا د څنګه کسانو لپاره وي. نو اریا کلیزه دې مبارک شه. زه به دعا کوم، سترګې به پټې کړم چې شمې خاموش نه شي. اوس به نو کیک هم پرېږدو او د زړه کې مو دعا هم وکړو چې موږ څه وغوښتله. تاسو کمنټونو کې ووایئ چې څه مو وغوښتله په زړه کې. نو زه به دعا هم وکړم او دعا یو کپه ستا لپاره او یو کپه زما لپاره. بختوره ما د عمر بختوره کا، بختوره ما د عمر بختوره کا، په کلیزه کې دې زړه راته سوغات کا.